یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک له. نو د حضرت جبریل علیه السلام په دې مخ کې لږ د خفګان اثراتو، حالانکه فرشتو باندې غم نه راځي، تکلیف نه راځي، بیماری نه راځي، هغه خدای را دینه پاک ساتلی. خو انساني شکل کې نو چې بنده انساني شکل کې د انسان هغه خاصیتونه پکې ظاهري راځي، نو په دې مخ او په دې شکل د خفګان لږ آثار انسانی شکل کې. نو حضور پاک تاسو کو جبريل ز پریشان غوندې نه وی الله رسول یم ولی وینن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره. نو ما دوزخونه وکتل نو خپه شوم ډېر چې دې تمام د خدای بعضې بندګان دننه کېږي. نو جبریل دوزخونه که دوزخه وینا اوه دوزخه دي، اوه دوزخه دي، یو بل د پاسه دي. الله رسوله یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې به څنګه په طبقو کې به څوک وي د الله رسوله ټولو لاندې طبقه کې به منافقین. ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار. منافقین به لاندې پراتی. منافق پیژنې دو قسمه دی، یو عقیدوي دی یو عملی دی. عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خوله مسلمان، لکه عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري، لکه کافر په خوله مسلمان، مونځ به هم کوي د سره. عبدالله ابن ابی به جهادونو لم ته مونځ به هم کو، روژې به هم نیولې، لیکن نه د پیغمبر دشمنو، د دین دشمنو چې دا دین به کله تباه کېږي. نو چې څوک په ظاهر منظم کوي، پټکې دیم وي، ګیره دیم وي، ارس دی وي، خو چې دړه نه د دین دشمني کې د اسلام به کله ختمېږي، دا مسلماني به کله ختمېږي، دا د مسلمانانو د عمل به کله تباه کېږي، دا منافق دی، دا خطرناک شی دی. دی بلاندې درجه کې دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوته دي خفه کېږه ما، بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف. مخکې ورځو کې سوات ته تلم، سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه، جنۍ وه، دا خو بربنډې ګرځي. نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه، د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه. ګوره اوس ښه د دین دی دشمنی ده. اوس دا د انجیوس دا جنۍ چې دا نیمچلو پټی په سر ده او مټې ښکاره دي او لاندې پنډیم په ګیټیم ښکاره دي او نری جامې چولې دي او سر تور دی، نیمه بربنډه ده. دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې؟ هغه ښځې ته وایي او تی څه کوم؟ خو د کور کار کوم که نه. وی بار نه ګرځې؟ وی بار څه کوم؟ نه څه کار روزګار؟ وی کار روزګار مې خاوند کوي که نه. خطاړو بار وځې؟ نه نه به دې کور کې هم که نه. دا مونږ پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا کور. دا ښکلې خبره ده. وقرن فی بیوتکن، کورونو کې کښېنئ. ولا تبرجن تبرج وزیر وځه، خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه. نو زه خو په دا کور کې ناست یم، ښه نو بار کار روزګار بار ته نه وځې؟ نه. ولې؟ نو خاوند راوړي که نه؟ خاوند راوړي، ډوډۍ راوړي، هر څه راوړي او ما ته ږدي او زه وله خدمت کوم. نو د جیو دغه جنۍ ورته وایي وی ښه نو پته په دې غوا کې څه فرق شو؟ دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده. ور اوس ښایه دی تخرې ته دې غوا هم بار دنیا نه ده لیدې او تا هم بار دنیا نه ده لیدې. غوا له هم ګیا راوړي خوري او تا له هم خوراک راوړي خوري. غوا هم خدمت کوي، پی والا ورکوي، سوټې والا کوي او تم والا لګیا خدمت کوي. نو پته په دا غوا کې څه فرق شو؟ دا ښځی په دې پوهېوله چې نیکبختې بار وځه، وګرځه چې دنیا ووینې، سړی یې هیلې او ته یې نه یې ته غوا کې څه فرق شو؟ وی چې دا خبره یې ښځې ته وکړه نو دې کې د دې کور والا خره را دننه شوه. د خرې خو بر په صحرا سري که نه را دننه شوه. ښځه ورته وایي هغې جوز والا جنۍ ته او وایي دا خبره خو دې ټیک ده چې ما او دې غوا کې فرق نشته، خو ستا او دې خره کې څه فرق دی؟ دا خره هم بار ګرځي دنیا اینې او ته هم بار ګرځي دنیا اینې. دې خره کې هم پړې نشته او تا کې هم نشته چې په کومه لاړې. دا خره هم په ډیرانونو ګرځي او ته هم په ګندونو پسې بار ګرځي. سړو سره هلکانو سره پوټلو کې شپې ډیرانونه نه دي.
ام آزاد او تم آزاد هم لږ سات له کور ته راشي تم لږ سات ته کور ته راشي هغه هم لګیا ده پیدا ته اخلي او بار چکرې تم نو تاو دې خره کې څه فرق دی وی د انجیو جنې دوپټه په سر کړو غرې واره دا به خبرې ورته په ذهن کې کوي کله ورته وي مړی په دا بچي علم څه لکې دا زړې خبرې دي خلک سپومې ته وختلو خلک کم خوا لاړلو ته کم خوا روانې خلق د سپومې ته نن ورته دی وخیږي زه به د رسول الله مبارک طریقو پسې ځم دین او ایمان به مې دی خلق دی زه سپومې نه خو څوک نه منې کوم شریعت خو د سپومې نه څوک نه منې کوي خیجه د دې خلقو دا خیال دی چې ګنې دا شریعت یو تنګ شی دی نه شریعت تا د دکاندارۍ نه منې کوي کوا د یو پسې دوه جوړ کا دوه پسې درې جوړ کا شریعت تا د تجارت نه منې کوي کارخانې جوړولو نه دی نه منې کوي ځان له جوړه کړه د موټر نه دی نه منې کوي درې ځان له واله صحابو سره وخانو دا موټر دی د کور نه دی نه منې کوي ځان له ښه ښکلی کور جوړ کړه هغه زمانه کې هغه اوس دا دی شریعت ته د ځمکې نه منې کوي د صحابو ما راته تېره جمعه ویلي دي حضرت عثمان صاحب څونه مالدار عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه د غټې روپۍ به زنګ کېږي نو دا به په نوکرانو نه شوی صفا کولی دونه وي نو په میدان به واچولي نو اوښان به پې ګرځول په هغې به صفا کولی عثمان صاحب څونه مالدار نو دا د خلکو دا خیال دی چې کنی که ما چېته په بچي علم وکړه یا ګیره مې پرېښوه یا پټکې مې په سر کړه یا د ملا صاحب ته نږدې شم یا د پیر صاحب ته نږدې شم نو بس زه په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم نه ولې مونږ به ډوډۍ نه خورو ته به نه خورې دا ملا به نه خوري دا خلک به نه خوري د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې مونږ به نه تېرو ته غلطې خبرې دي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدارو چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروڑه درهم پراتو درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ شپږ 50 تا غټ خان سره دونه پیسې نشته دا خو خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دونه مالدارو څومره لوی پیر دی چې جزونه به په بحري تلل او سوداګري به کوي مال ګټل منع نه دي تجارت کول منع نه دي خو خدای باندې یې